جرمونو سطحه څنګه چې په بیاناتو کې کیږي او خبرو کې کیږي او مطبوعاتو کې کیږي، زمونږ کوم هغه ارقام چې ښیي یو ډېر لوړ قابل ملاحظه زیاتوالی په دې کې نه ښیي. هغه څه چې موږ سره ثبت دي په دې څو کالو کې داسې میاشتې زموږ کیږي چې تقریبا 10 تر 20% جرمونه ټیټیږي او کله داسې وخت کیږي چې 15 تر 10 پورې جګیږي. د هماغه لیکن عملا د کابل اوسیدونکي یا د نورو لوی ښارونو اوسیدونکي ویني چې په یو موبایل باندې خلک وژل کیږي په رڼا ورځ د ښار په زړه کې. فکر نه کوئ چې دا لویه خبره ده؟ مهم هم دی او دا یو حقیقت هم دی. زما هغه عرض دا و چې دا د دې ته کتل اوس ډېر شوی دی، خو موږ څو کار زه فکر کوم چې وزارت داخلي او د افغانستان پولیس په دې اره کړي دي. اول موږ د خپل هغه کوم ساختارونه چې جرمو سره مبارزه کوي، پالیسیانې او طرزالعملونه چې څه خیل موږ دې ته باید وګورو، هغه مکمل موږ د نننۍ د جرایمو د تحلیل پر بنسټ، هم موقعیتي تحلیل او هم موضوعي تحلیل پر بنسټ موږ دوباره کتنه ورته کړې ده او د مخکې 3 میاشتو کې هم دا پالیسیانې دوباره تطبیق ته ایښي دي. مثلا زه تاسو ته دا وایم په کابل کې شکایات به هم دا و چې پولیس دې کې عمل نه کوي یا مجرمون نیول کیږي، به دوی بیرته د حوزو په سطحه خوشي کیږي. دا موږ یو معضله وګڼله او دې ته هم تمرکز وکړه. اوس موږ په کابل کې 2 لوی ځایونه جوړ کړي دي چې یو په قومنداني امنیه کې، بل په وزارت داخلي مقر کې، چې موږ د څه مجرمین چې د مسلح جرایمو یا موږ ورته د جنحه او جنایت مجرمین چې دي، دا موږ په حوزو کې نه بلکې په دې 2 بخشو کې تعقیب لاندې او تحقیق لاندې ونیسو. او بل موږ د په دې چې دا شکایات او دا وژنې پیگیری ولري او تداوم وخی د پولیسو د اقداماتو موږ د شکایات فرمې معرفي کړي دي د عریضې په عوض کې، تر څو وشو کولی چې د پولیس د رسیدګي هغه سطحه پورته کړو. وزیر صاحب په دې وروستیو کې ستاسو له خولې ویل شوي و چې د دغو مجرمینو تر شا ځینې سیاسي کړۍ یا سیاسي شخصیتونه او ځینې سیمه ییز زورواکي ولاړ دي. اوس هم په همدې باور یاست؟ زه په دې د خلکو او څه اطلاعات او معلومات او حتی په مطبوعاتو کې په سوشل میډیا کې همیشه خبره د دې ده چې دا جرمونو شاته زورمندان او محلي بانفوذ افراد دي. خبر از ما دا وه چې پولیس د افغانستان د دغسې ادعاوې چې روانې دي د دې مکمل څېړنې کوي او په دې کار کې بوخت دي چې دا مستندسازي کړي، بیا پې منابع استخدام کړو چې د دوی نه معلومات واخلو او بیا عملیات وکړو. دا زموږ نوې تګلاره ده چې زه دا شروع شوې ده. موږ هغه 440 مهم مجرمونه چې خلکو ته اعلان کړي و د هغوی نه موږ 25 کسان نیولي دي. د دغه 25 کسانو او نور کسان چې داسې هغه د جرمونو د شبکو مشران دي، دی چې مونږ نیسو د دوی تحقیقات به ډیر بشپړ او اساسي انجامیږي او په هغه په سر کې مونږ کولی شو چې د دوی رابطې کوي د زورمندانو سره هغه بیا مستند کو او بیا به نشر. د افغانستان د بیلابیلو سیمو له اوسیدونکو مو دغه شکایت په بیا اورېدلی دی چې افغان پولیس له بېوزلو له غریبو خلکو سره ډیر جدي برخورد کوي، خو کله چې یو شتمن راشي نو د هغه په وړاندې سترګې ټیټې وي او څه نه ورته وایي. همداسې ده؟ مونږ یو نوی ریاست د امنیت داخلي په نوم وګمارل یو کال مخکې چې دوی د پولیس تګلارې ته وګوري، د دوی د فساد، د دوی د هغه دوګانګي برخورد او د دوی د عدم رسیدګي په کوم مواردو باندې چې شکایاتي هغې ته رسیدګي وشي. پر دې بنسټ موږ 1600 پولیس سږکال د دې ریاست د شروع نه تر اوسه مجازات کړي دي، څارنوالي ته معرفي کړي دي. دا په دې حال کې و چې د دې کال مخکې
صرف یو اتیا پولیس په دو الوګیشنو باندې بندیان شوی وو یا محاکمه شوی وو یا څارنوالیو ته معرفي شوی وو، خو سږکال 1600 شوي دي. دا زمونږ هغه هژمن ده چې پولیس به په دې وادارو چې دا دوګانه برخورد چې تصور ترې کېږي دا ورو ترې وباسو. لیکن وزیر صاحب مونږ د شکایت فورمې چې ما تاسو ته ویلي، وزیر صاحب مخکې تاسو وویل چې مجرمین به له د پولیسو له ماموریت نه خوشي کېدل، د هغه له خاطر تاسو ځانګړي اقدامات وکړل چې مجرمین په دوو نورو ځایونو کې وساتئ. که پولیس خپله مفسد وي بل پولیس به هغه ولې نه پرېږدي؟ یعنې د دوی لپاره هم کوم بل ځانګړی ځای لري؟ خلک به څه ډول اعتماد کوي چې تاسو چې څه کړي دي د فساد مخنیوي په برخه کې هغه به عملي وي؟ دا ډیر مهم خبره ده. نو مونږ خو یو خبره خو دا صفا وایم تاسو ته چې نشو کوی چې د آسمانه یو بل ځای نه خلک راوړو. مونږ د دې ریاست بنسټ چې کېښوده، هدف هم دا و چې مونږ هغه پولیس کې چې څه وګړي دي او نور د بیرون د پولیسو نه هغه بچلرز ډیګري، هغه 14 پاس لیسانس افغانان پیدا کو، هغوی راوړو جذبو، د 6 میاشتو اختصاصي ټریننګونه ورته ورکو چې څنګه د پولیس د جرایمو یا د پولیس د کړنو نه نظارت وکړي. تقریبا تر 400-500 کسان مونږ د بهار نه د بیرون د پولیس نه هغه څه تحصیل کرده افغانان چې وو هغه مونږ امتحان پر بنسټ جذب کړه او هدف هم دا و چې د تعلیم یافته ځوانان راشي، متعهد ځوانان راشي، دې باندې عمل وکړي.